د چین سیاسي نظام څه ډول دی؟ آیا دا رښتیا هم یو دیکتاتوري نظام دی لکه څنګه چې لویدیځې رسنۍ ادعا کوي؟ راځئ د چین د سیاسي نظام په اړه خبرې وکړو. موږ باید دوه لوی جوړښتونه وپېژنو، دولت او ګوند. د 1949 کال د اکتوبر په لومړۍ د چین د ولسي جمهوریت له جوړېدو وروسته د چین کمونیست ګوند د حکومت مشري په لاس کې واخیسته. هغه ګوند چې په 1921 کال کې جوړ شوی و او له مخکې نه یو منظم، پراخ او پیچلی جوړښت یې درلود، او دا جوړښت اوس د دولت له جوړښت سره یو ځای او ورسره موازي شو. د دولت د جوړښت په سر کې ولسمشري ده، د هغې څخه لاندې د ولسي استازو ملي کانګرس او د چین سیاسي مشورتي غونډه ده چې د قانون جوړونې څانګه جوړوي. د ولسي استازو ملي کانګرس څخه لاندې د ستر ولسي عدالت محکمه او د ولسي څارنوالۍ اداره ده چې قضایي څانګې استازولي کوي. مرکزي پوځي کمیسیون او د دولت شورا هم شته چې د اجرایه څانګې برخه ده، او په دې کې لومړی وزیر، ویش وزارتونه او ریاستونه شامل دي. په چین کې د اپوزیشن ګوندونه نشته، یعنی مخالف ګوندونه نشته. نو د حکومت نظام داسې نه دی چې څو ګوندونه پکې د واک لپاره سیالي کوي، خو دا هم یوازې د یو ګوند نظام نه دی، بلکې دا د څو ګوندونو د همکارۍ نظام دی چې پکې د چین کمونیست ګوند دولتي واک لري، خو ورسره 8 نور سیاسي ګوندونه هم شته چې د دولت د چارو په اداره کې برخه اخلي، په داسې حال کې چې د چین کمونیست ګوند مشري مني. د چین کمونیست ګوند استازي له غیر کمونیستي ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره هر کال د 2 غونډو په نوم ناسته کوي. همدا هغه وخت دی چې د ولسي استازو ملي کانګرس او د چین د ولسي سیاسي مشورتي غونډې، کلنۍ غونډې، په یو وخت کې ترسره کیږي. د ولسي استازو ملي کانګرس د دولتي واک تر ټولو لوړ ارګان وي، خو سیمه‌ییز ولسي شوراګانې هم شته. دا شوراګانې لکه د ولسي استازو ملي کانګرس 4 دندې لري. لومړی قانون جوړونه، دوهم د چارواکو ټاکنه او لرې کول، دریم پریکړه کول، څلورم څارنه. آیا تاسو پوهیږئ چې په چین کې مستقیمې ټاکنې هم شته؟ د ولسوالۍ او ښارګوټو د ولسي شوراګانو استازي په مستقیم ډول د خلکو لخوا ټاکل کیږي، او د ښار، ولایت یا ملي کچې د شوراګانو استازي د ټیټې کچې ولسي شوراګانو لخوا ټاکل کیږي. په 2014 او 2019 کلونو کې د بیلګې په توګه له 900 میلیونو څخه ډیر رایه ورکوونکي په سیمه‌ییزو ټاکنو کې برخوال وي، چې دا د نړۍ تر ټولو لوی ولسي ټاکنې وګرځېدې. دا ټول لوی دولتي جوړښت د چین کمونیست ګوند تر مشرۍ لاندې دی، او ګوند خپله هم جلا جوړښت لري.